ډیرو درنو خوږو کتونکو تبسم افغاني ستاسو په خدمت کې حاضر یم او په خپله خپرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. خوږو کتونکو زه نن په پړه چنار جان پلازا کې محترم امتیاز استاد سره ناست یم. امتیاز استاد د موسیقۍ د لارې په خپل چاپیریال کې او په خپل ولس کې د مینې، امن، د حسن او د خیر ښېګړې پیغام خپروي. امتیاز استاد د همیشه دپاره ژوندی وي او پر مخ بریالیتوب ورته غواړو. نو زه به ټولو نه لومبنی په خپله خپرونه کې امتیاز استاد ته هرکلی ووایم. امتیاز استاد ستړي مه شوئ. امتیاز استاد ډیره زیاته مننه کوو ستاسو چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکړل او موږ سره دې مرکې ته حاضر شوئ چې کومه ژمنه مو کړې وه هغه مې سار ته ورسوله. مننه کوو تاسو نه. امتیاز استاد که ټولو نه لومبنی خپله لنډه غونډه پېژندګلو راسره وکړئ. زه امتیاز حسین سازپرست او د بوغکي اوسېدونکی یم. د آرټسټ عابد حسین زما والد صاحب آرټسټ عابد حسین دی او هغه خپله د هر څه هغه کې دنیا کې د کار مې ډېر خدمت کړی دی، اوس هم لګیا دی خدمات کوي. ډېر ښه امتیاز استاد. امتیاز صاحب هغه کوم وجوهات و، څه عوامل و چې تاسو یې د موسیقۍ دې لارې ته وهڅولوئ او دا شوق مو پیدا شو؟ که دې په هکله تاسو لږ مختصر غوندې راته ووایئ. سر دا چې وړکتونه مو ټي وي لیدی یا موبایل کې ویډیوز لیدی، کوم سنګر مې لیدی یا مثال د ګلکار وی یا انسټرومنټیکل کوم هغه وی میوزیشن وی ګیټاریسټ وی رباب وی، بس هغه ما لیدی. هغه ته ما ته به ښه برېښېدو، هغه کې به ما ته مینه برېښېده، هغه کې به ما ته اتفاق برېښېدو، هغه کې به ما ته مطلب کوم څه ضروري ایشونه دي ما ته هغه برېښېده او هغوی کې ما ته سر بل یو دا شی برېښېدلو چې هغوی کې به امن ما ته برېښېدلو، هغه امن پسند و. هغوی چې ته ویرانو یا ویرانه نه جوړوله چې هغوی نه چې ته کار هغوی. بالکل موسیقي خو دی حسن و جمال دی او امن دی او پیغام یې همدا دی او په خپله د حسن او جمال یو ویش کوي. نو بیا په دې لار کې ستاسو لومبنی ملاقات چا سره وشو او د دې په حوالې سره د موسیقۍ په حوالې سره چېرې زما د موسیقۍ سره شوق دی او زه به خپل دا شوق مخ په وړاندې بیایم او زده کړو ته هغه څوک و چې تاسو ورسره لومبنی ملاقات وشو؟ دا حال سیالکوټ کې وشول سرجي سردار فتح خان صاحب چونکې هغه ټیم نه ما ونیوله نه و خبر کړي چې یا هارمونیم یا رباب یا د موسیقۍ کومه تیوري دی هغه زه زده کوم. ویل چې هغه ټیم نه د مو کورنۍ دا امید و هر بچي نه د والد د پلار د مور دا امید وي چې ما بچی چې جوړ شي. نو مطلب ما ته داسې پول اجازات نه و، هغه وایي چې نه ما د اداب او د پروندګردګۍ هر چې خیال ساتلو خو ما خپل کوشش برقرار وي. جی د نورو زده کړو دپاره بیا چېرته لاړئ او چا نه مو زده کړئ؟ بیا دلته پر چنار کې استاد جابر حسین سره چونکې هغه اندهي کې وه ټیکنه وه پر چنار کې بل ځای د 7 سال ته مو ناسته پاسته وی، هغه به مو ډېر احتیاطاً ورتللو او بیا هغه نه بعد یوسف حسین مرنجان هغه مو ته ډېر هغه راکړلو، ډېر تعلیمات یې راکړلو او اوس هم لګیا یو زده کده کوو په کتابي شکل کې دی که پریکټیکل دی هغه د کوو خپل هغوی مو شروع دی کوم پروډکشن دی هغه د کوو. لومبنی تاسو کوم یو شی و کوم انسټرومنټ و د موسیقۍ څخه هغه تاسو به غږول یا هغه مو زده کړی و؟ اول رباب و سره ویلې سره رباب موږ موجود و د ما یو تره و مستري اسحاق حسین او سپورټ شوی دی هغه به غږولو، بس ما به مخته کتاب نیولی و خو سترګې مې به مغه ته غړولې مطلب ما مغه نه سترګو سوال زده کړی و چې کله چې خونې کې نه وی بس بیا به پټ پټ راخیستلو مغه مې زده کول پریکټس مې کول. اوس د موسیقۍ نور کوم آلات ستاسو زده کړي دي او خپله کار پرې کوئ؟
ایمو استاد کوم و هغه به خاص کر هغه د هارمونیم ماستر و او بیا هغه به طبله ډېره ښه غږوله. هغه ایمو استاد واجې نه چې ما استاد سره ډېر محبت یې ما نو استاد ډېر ګران دی. هغه واجې نه دی هغه مزاج هستنې واجې نه ما طبله یا لږه لږه یاد کړي دی. جی هارمونیم دی، کیبورډ دی، ګیټار دی، ستار دی. بیا ستار کې یو چترلي ستار دی، یو ستار کرو دی، بنجو دی، رباب دی، رباب مست دی. تقریبا 6-7 انسټرومنټس پلی کوای شي. جی اوس موږ ګورو دلته ستاسو په کمرې کې ډېر داسې دا رباب ایښي دي او نور انسټرومنټ ایښي دي او تاسو دلته ډېر زده کوونکي راځي. تاسو نورو ته هم د موسیقۍ څه کوم فن علم دی هغه نورو ته هم خپروئ. نو د اکیډمۍ یا د نورو ته د زده کړو دا سوچ به څنګه پیدا وشو؟ دا سر مو سوچ و چونکې هغه وسایل هلته دلته د پنجاب د سند د پېښور مردان په نسبت هلته ونه ویلې څه دلته د مو مغاسې د برودو وینو مو دیوالو پسې هغه وینې ښاهې وې نو مو یو نیم کار نشو کولی څه مو یو نیم داسې کار وکړو چې هغه تعلق ازادۍ سوي دي، هغه تعلق مینې سوي دي، هغه تعلق امن سوي. جی زده کړې مو څومره کړي دي؟ یعنې سبق مو څومره ویلی دی؟ دا همو تقریبا ما الکتریکل انجینیر کړی 3 ایئر دیسې پورې ما کړي دي. جی نور مخته به انشاءالله سټډي د کوم مطالعه د کوم فلحال سبق مو باندې جی د په خپله یو علم دی نو تاسو خو ډېر کار کړی دی په موسیقۍ باندې نو د څومره کار چې تاسو کړی دی دا درته کافي ښکاري که په خپل ځان کې او په دې کې درته څه نیمګړتیا ښکاري؟ سر دا دلته ډېر کار دی دغې علاقې کې خو بیا مو دا داسې برېښي لکه مو یوه ورځه کار هم نه وي کړی. جی دا ډېره لویه ډېره وسیع دنیا دی کوم شکل کې کاسې دې کې د لنډون شته دی او د سمندر دی که نه علم یو سمندر وي. د پښتو موسیقۍ مستقبل درته څنګه ښکاري؟ د پښتو موسیقۍ اوس کوم اړخ ته روانه دی؟ دا لکه سر ایمو کې د پښتو موسیقۍ کې کوم کار شوی دی زیات کار د ایمو غنه شوی دی افغانه شوی دی او زیات کار د ایمو هند نه شوی دی. جی نو دې سره سره د ایمو کومه ایکسټرا کوم راګ رګنې استعمالیږي څه ترکي نه دي څه اردن نه دي څه ایران نه دي مطلب نن سبا کوم هیپ هاپ بیټ دی یا پاپ دی یا ډانس دی یا ډانس دی یا راک دی یا آر ان بي دی کوم ویلي نه دي هغه ایمو د یورپین سټایل والا دي هغه ډېر بهترین دي هغه ساینس هم ډېر فریش وي ضروري دي چې هغه مو هغه واورو. جی په خپله د موسیقۍ په آلاتو کې تاسو ته کوم یو انسټرومنټ دی چې هغه ستاسو ډېر زیات خوښ وي؟ سر دا نشو ویلی ټول دي یو شان دا د داسې یوه غوټه معجزه دا دی چې دوی وایلن رباب نه رباب کیبورډ نه کیبورډ کرنټ نه دې کې نشو ویلی ویلې چې دوی که اوزار د جسمونه د مزاجونه مختلف دي سور څه دی تاثیر څه دی سرور څه دی هغه یو دی. ډېر ښه. نظم غزل ټپه چربیته په دې کې کوم څه شی تاسو ته ښه لګېږي؟ کوم یو شی ښه ویلی شو؟ سر د مو پښتو څه دی پښتو هیمو دوه شونه ډېر هغه دي چې یو ټپه دی یو سندره دی که نه او دې نه سوه مو ته چې په خپله خوند راکوي یو مو ته مو ټرای په کوو یو یې مو واورو هغه غزل دی چې مو غزل نه ډېر هغه کېږو مطلب خوند کوي که نه. نو تاسو سره خو امتیاز استاد ډېرې زیاتې خبرې کېدلی شي لکه څنګه چې تاسو وویل لکه هر یو علم موسیقي دی که نور علمونه دي نو علم مثال یو سمندر دی نو تاسو ډېر زیات کار کړی دی ډېرې خبرې کېدلی شي خو اوس به زموږ اوریدونکو او کتونکو ته هغه تاسو سره څه دي چې تاسو یې واوروئ؟ سر ما ته داسې هغه شوی و چې نیکسټ چا انټرویو وي یا څه بلنه وي یا مثال مرکه وي د حتیر افریدي یو غزل غوښتی شوی دی
څه مغاب به مو وایي څه بهر ملکونه هغه شوی و جی. ګزارش شوی و د هغه والا باد شو ما د عشق د ګړنګونو په سرونو دا غزل هغه شاید سر ما لږه غوندې ټرای به کړي دی ډېر زیات خوند به وکړي ډېره مننه ډېر ګران دی هغه ترې کیسه خیال محمد ویلی دی کشور سلطان ویلی دی جی. هغه ترې کیسه سر مو نشو ویلی بیا خپل مزاج په مطابق د خپل خوارۍ په مطابق انشاءالله تاسو به خوښ شي ډېره مننه بس بسم الله وکړئ باد شما د عشق د ګړنګونو په سرونو باد شما د عشق د ګړنګونو په سرونو پریوتام د لرې وطنونو په سرونو پریوتام د لرې وطنونو په سرونو باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو ماشي آخر غر کې په ژړا کې سترګې به زما شي آخر غر کې په ژړا کې ګرځي څه کشتۍ د طوفانونو په سرونو ګرځي چې کشتۍ د طوفانونو په سرونو پریوتام د لرې وطنونو په سرونو پریوتام د لرې وطنونو په سرونو مقطع خطیر افریدی خکلی بسر ٹٹکی یارتا پت سوکے خکلی بسر ٹٹکی یارتا پت سوکے ډېر خطیر ستا د غزلونو په سرونو ډېر خطیر ستا د غزلونو په سرونو پریوتام د لرې وطنونو په سرونو پریوتام د لرې وطنونو په سرونو باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو پریوتام د لرې وطنونو په سرونو پریوتام د لرې وطنونو په سرونو امتیاز استاد ډېره زیاته مننه کوو تاسو نه چې تاسو موږ ته خپل دومره قیمتي وخت راکړلو ولې چې ستاسو وخت قیمتي دی تاسو اکثر مصروفه یئ ډېره مننه کوم تاسو نه چې موږ سره د پروګرام کومه خپله ژمنه وه هغه تاسو سر ته ورسوله سر مهرباني سر دا به مو ضرور دا بس مونی حق دید دا چې هر چوکی چې زړی زنده وي دا وخت دی چې مو هر چی نه په تېري بالکل ضرور مو به هر قسم ته مرسته تر څه تیار وو
او دلته دا دی چې زه نه داسې سټوډنټ یم د وي سر چې هغوی د 10 یا 15 منټ ته راوځي بالکل هغه د وي نوره تاسو اني ټایم تاسو ته دا هغه نشته د کوم ټایم وي تاسو مننه ښه د باد او بریالي اوسئ کامیابي او بریالیتوب درته غواړو مننه درنو خوږو کتونکو امتیاز استاد سره د خوږې خبرې او د دوی په خوږه غږ کې د خطیر پریدي خوږه شاعري تاسو واورېدله دوی نه ډیره مننه کوو خوږو کتونکو د نورو ډیرو داسې خپرونو دپاره او ډیرو ادبي مرکو دپاره او تاریخي خپرونو دپاره زموږ د پاڼه او د یوټیوب د چینل خوښ کړئ او سبسکرایب کړئ او خپلو نورو ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې خپرونې پورې ما سره امتیاز استاد او ګل نبي ګل صاحب ته اجازات راکړئ ښه د باد او بریالي اوسئ